نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعن أبي بردة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدرمنو هر څه د یو هدف لپاره زده کیږي. ډیر ځله به نااشنا داسې یو کار یا یو څوک ووینو چې بې له هدفه ځغاسته کوي، بې له هدفه دوکانداري کوي، بې له هدفه یو اسلامي مجلس او مرکز ته ځي. دا چا یو هدف وي، هدف یا لوړ یا کمزوري یا ټیټ یا ښه یا بد، یو هدف لپاره کار کوي. دنیاوال د دې لپاره چې خپل هدف ته ورسیږي، اسلام او مسلمانان تر پښو لاندې کې هر ډول کوشش جدوجهد ته املا تړلې د کار کوي. د 90 د 80 د 15 د 100 کالو يهود او نصاراوي بیا هم ساینسي تحقیقات کوي. اسلام پاله یا مؤمن ولس بیا د دې لپاره چې الله ورڅخه راضي سي هر رقم قرباني ته ځانونه آماده کوي. هدف دی. ابراهيم عليه السلام چې د توحید هدف ته غوښتل چې ځان ورسي، قرباني ورکړل، قوم سی واخیستی، دشمنی ورسره واخیستل. موسی علیه السلام هدف یې دا و چې فرعونی لشکر او فرعونی طاقت مات کړي. خپل قومیان ورسره واخیستل، فرعون ورسره واخیستل. څو لکه او څو زره انسانان کشنیان په شهادت ورسول د بنی اسرائیل او فرعون. خو موسی علیه السلام هدف ټاکلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف ټاکلی و چې مکه او مدینه باید د اسلام په الهي احکام باندې منوره وګرځي، روښانه سي. ځکه نو د هر څه قرباني ورکړه. او په وارو وارو دا خبره تاسو اورېدلې ده چې درباچی تیر، تر مال تیر، تر شد تیر، تر سلطنت تیر، خدای وا خبره رسول نه پرېښوله. قولوا لا اله الا الله تفلحون. ای مشرکینو د مدینه يهود او نصاراو، لا اله الا الله وایست، تاسو به کامیاب سئ. هدف دا سهار تاسو قدرمنو د یو هدف لپاره راوځي چې ماښام خپل بچانو ته ګولای اوسئ. زه هم د یو هدف لپاره راوځم چې زما د خلی او زما د زبان او زما د ژبې څخه، زما د قلم او زما د علم څخه یو شاګرد استفاده وکړي، ګټه پورته کړي. هر انسان یو هدف ته راوځي. بې هدف ژوند کول د عاقل انسان علامه نه ده. بې هدف ژوند کول. نن می شاګردان ته هم دا خبره وکړه. شاګردان چې سږ کال ملایان کېږي زموږ او ستاسو سره، ستاسو په مرستو ملایان کېږي او بخاري شریف وایي، باره مولوي صاحب یو څوک ورته وایي. هغوی ته مې دا وایي چې تاسې د ځان لپاره هدف وټاکئ په ژوند کې، هدف ته کار وکړئ. ما د ځان لپاره فقه هدف وټاکله، ځکه نو مې دا کورس هم وکړي، د خلکو مسایل هم ورحلوو، فتواوې هم ورکوو. دا زما هدف دی. ځم تر یو ځای ځان رسوم. ځینې کسان سپورت کوي، تمرین کوي، سهار پر باسکله باندې، پر موټرسایکل باندې، دغسې پر پښو باندې د انډیوال سره یو هدف لري، د شورندام کوتل دا 9 مینې دا اوږد سړک چې 6 کیلومتره دی، تر هغه غره پورې ځان رسي، غره ته پورته کېږي. دا زما هدف دی. هر سهار د ځینو هدف بیا دا وي چې سهار د جماعت ځینې پاته، اشراق ځینې پاته، څاښت ځینې پاته، واخله په ټوله بازار کې هیڅوک نه، خو د دکان خلاصي. دا د هدف دی. ملامتوي یم. ځینې خلک په کوچني اختر کې لا رخصتي نه کوي، په لوی اختر کې رخصتي نه کوي، وایي په دغه ورځ تر بل هرې ورځې ډېره سودا کېږي. هدف یې دی. ملامتوي یم. هدف که چا وټاکي او هدف ته ځان ورسوي،
بیا نو کامیابه دی. البته د هدف په ټاکلو کې انتخاب شوی. کم هدف؟ اسلامي، الهي، نبوي، مذهبي، د کامیابی هدف، د سرخری هدف، د سرفرازی هدف، د ښه عزت هدف، د ښه اخلاقو هدف، د ښه انسانیت هدف، د ښه رویې هدف، د ښه سخا هدف، د ښه علم هدف، د ښه تدریس هدف، د یو چا په مشکلاتو کې ځان ستړی کول دا هدف. دا ښه هدفونه دي. الله دې موږ ته وس راکړي. غیر اسلامي هدف ټاکل بیا د مسلمان د شان سره نه ښایي. ځکه نو صحابه کرامو چې کله اسلام نو راوړي، ډیرو صحابه وو هغه وخت چې اسلام نو راوړي، ډیرو انسانانو په مکه کې دا فکر وکړي چې زه یو هدف ته باید ځان ورسوم، هغه هدف اسلام دی. زه باید اسلام راوړم، د هغه رسول په څنګ کې ودرېږم، کوم رسول ته چې الله په ناز باندې کله په یوه نامه کله په بل نامه ورته وایي. او 114 سورتونه پر دې رسول نازل شول. جبرئیل علیه السلام ورته راتلی او دغه هدف د ځان لپاره وټاکي. بارینو د خپلو قومي خلکو سره هم واخیستل، دشمني یې پیل کړل. خدای دې وکړي چې دا خبرې درڅخه یوه په بله درڅخه هیرې نسي او درڅخه تیرې نسي. هیرې هم نسي، تیرې هم نسي. چرتونه خو ډېر دي پوهېږي. تر ما به زه چې هم چرتي په تس کې څوک نه وي، زما سره ډېر چرتي. خو کوشش مو دا چې خبره سره راټوله کړو او د یو شي لپاره موږ حاضر سوي یو شی را سره واخلو. دومه خبره مې دا کوله چې هدف ټاکل او د هدف د بریا لپاره د یو چا د خولې څخه یو خبره راوځي، هغه خبره عملي کول. صحابه و دواړه کارونه وکړه. هدف یې د اسلام و، د رسول د خولې مبارک څخه خبر راوتل، عملي کوله، هدف ته ډېر ژر ورسېدل. ستاسو راتګ د چهارشنبې په ورځ هم د دغه مقصد دپاره دی چې په دا خبرو الله خپل عظیم عبادت چې لمونځ دی پر انسانانو فرض کړی، هغه درته اسانه شي. د قرآن تلاوت درته اسانه شي. په دغه هدف الله رضا ته ورسېږي. صحابه و دا دواړه کارونه درلودل. د دغه هدف د ټاکنې یا د ښه هدف د انتخاب په سلسله کې د صحابه کرامو د جملې څخه یو هم حضرت عثمان بن مظعون دی. عثمان په ثې سره باندې ثې دا درې ټکي چې لري، عین دی، ثې د میم دی، الف دی، نون. عثمان د چا زوی و؟ بن مظعون، میم ضا عین واو نون، مظعون د مظعون زوی. او د څه لپاره یې وایم؟ د دې لپاره چې انتخاب هم شو وکړو او په خپل انتخاب کې د هغه چا د خولې څخه چې زما د هدف لپاره ګټوره خبر د هغه راپورته کوم. ځکه نو دا زموږ په عربي کې مقوله هم ده، غالبا په ځینو کتابو کې به ما هم لیدلې چې د هر چا د خبرې څخه پاکه، ښه، خوندوره، مفیده خبره اخله، خرابه خبره یې غورځوه. خذ ما صفا ودع ما کدر. ښه خبره را اخله، اخیرا خبره غورځوه. امام ابو حنیفه رحم الله تعالی به هم خپلو پیروان ته دا ویل چې زما خبرې که د قرآن او د حدیث سره ټکر وي مې منئ، نه دي ټکر، نه دي ټکر، ټوله د قرآن او د حدیث سره موافق دي. خو که د چا معلومات کم وو هغه بیا ټکر بولي. علم یې که کم وو، معلومات یې کم وو او په علم باندې پوه نه وو، په دین باندې پوه نه وو، هغه یې ټکر بولي. خذ ما صفا ودع ما کدر یا کدر. ښه خبره اخله، د هر چا په خبرو کې بده خبره ځینې ایسته کوه. او زموږ د اسلافو، زموږ د علماو، د پیشو امامانو، د شو خلکو، د هرې طبقې د اسلام د خلکو ښه عادت دا و چې د هر مؤمن مسلمان هره خبره به یې پر ښه اړخ ور اړول. پوهېږو که یا ښه خواته به یې ور اړول، خبره به یې ناکه چپې خواته نه اړول. حاجي اغا صاحب مبارک زموږ او ستاسو مرشد دا عادت په ټول ژوند کې ما به کښې ولیدی چې د هر چا خبره به یې ښې خواته اړول. بل کېدای شي دا خبره پلان کې نه یې کړې، که یې کړې کېدای شي دغه ښه مطلب پکښې کړي. دې ته ویل کېږي اخلاق، دې ته ویل کېږي د رسول سنت طریقه. او که د مسلمان خبره بدې خواته اړوله، کمزوري په موږ او تاسو کې به په بل چا کې به نه وي. خو خیر خبره بلې خواته ولاړ نه شي. یو هم حضرت عثمان بن مظعون و رضی الله عنه. حضرت عثمان چې د مظعون زوی و، تاسو به انشاءالله متوجه یاست، رضی الله عنه د 14 صحابه کرامو د اسلام راوړلو وروسته 14 صحابي دي چې اسلام یې راوړی. او عجیب صحابي هم و، د لؤی د قبیلې څخه و. مور یې سخیله نومېدله، سخیله، سین خې یې لام
په اخر کې ګردۍ ته او کته ونه وسی ګردۍ هله سخیله او د زوی نوم یې صائب ابو صائب هم ورته ویل کېدل د صائب پلار. اسلام ته عجبه داخل سو ډېر ښه عبادت یې هم کوي. وروسته خبرو ته راځم. عجبه مبارک صحابي دی. داسې حالات چې ما مطالعه کول په دې کتابو کې سړی ور اخستی نه یا لکه ځینې کتابونه چې ښه پوه انسان لیکلي په مطالعه سړی ور واخلي. داسې انسان ور اخستی. دا د کرامت او د په اسلام کې صداقت د کتاب د مطالعه څخه د نن ماپښین ماته معلوم شو. دا د حالات چې ما کتل ور اخستلم چې مال کش کې یو ساعت نور وخت وای، یو ساعت نور وخت، یو ساعت خسته کړی نه چار څومره مو کتلی وای شاید زما دماغ نور ورسره حساسوي وای. حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه صحابه کرامو په جنې په دې لړۍ کې دی مبارک دی. دی وای ما په شروع کې اسلام نه دی راوړی، خو په دې خاطر می اسلام راوړی چې د رسول علیه الصلاۃ والسلام څخه حیا راته ودرېدل. هر ګړی به رسول صلی الله علیه وسلم ما ته ډېر ویل چې اسلام راوړه، خدا خبره زما زړه ته نشوه کېدل چې څنګه اسلام راوړم. یوې خواته بوتان دی، بلې خواته قوم دی، بلې خواته ابو جهل دی، بلې خواته پلانکی دی، بلې خواته پلانکی دی، بل خواته بیا رسول صلی الله علیه وسلم دی ما ته وایي اسلام راوړه، هر پلار ته وایي. اخر دغه آیات نازل سو: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یأمر بالعدل والإحسان. الله تاسو په عدل، الله تاسو د خلکو سره په ښه رویه، الله رب العزت تاسو په دې باندې امر کوي و ایتاء ذی القربى، او په دې مو امر کوي چې تاسو د خپل قریبانو سره ښه گزاره کوئ، زکات ورکوئ، صدقه ورکوئ، پر سر د شفقت لاس تیروئ. وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي. الله رب العزت تاسو د بدو کارو، د فحش کارو، د غلطو کارو څخه منع کوي. یعدکم لعلکم تذکرون. الله نصیحت درته کوي شاید تاسو د نصیحت قبول کړئ. وای دا آیات چې نازل سو د سورۃ نحل 90 نمبر آیات. عثمان بن مزعون رضی الله عنه فرمایي وای زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په مجلس کې ناست وم، فاستقر الایمان فی قلبی. یو دم می د ایمان زړه ته راشوه. الله اکبر کبیره. دلته علما فرمایي الله دې موږ ته وس راکړي چاره خبره پر واژ ونیسو او عمل یې کړو. وای که په دې نیت د یو چا خبرې ته کښېنستلې چې زما پر زړه کې دې راسي الله یې درچي، او که دې فقط مازې خانه پوري کوله بس مازې خانه پوري. شاګردان که ماز د دې لپاره مدرسې ته رالل چې موږ په اداره حاضر صاحب لبیک حاضر جناب ماز دا وای نور سبق نه زده کوي الله یې نور زده کوي. او که په دې نه شاګرد رالی چې ما حاضر سمون کتاب زده کوم هغه شاګردان اج علما سره خدمتونه کوي. ستاسو هدف کدا چې مازې خانه پوري کوم زه ازینې کسان وای ټیم پاس وخت یې روم، خو خبرې مو په ذهن کې درجیږي نه دا واورینه. او که په دې نیت راتله چې زه اسلامي خبرو ته ضرورت لرم په حیث د مؤمن د مسلمان یو خبره باید دغه مولوي صاحب د خبرو څخه راپورته کم الله ستاسو په زړه کې درچي ځای نسی. حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه په ځل کې خبرې ځای ونیوي. حضرت عثمان بن مزعون د خپل زوی سره صائب زوی وو، ولاړی حبشې ته. هغه وخت چې د مکې مکرمه قریشو مشرکینو پر صحابه کرامو سخت تکلیفونه راوستل. رسول صلی الله علیه وسلم هم هجرت ته مجبور شو. داسې تکلیفونه ورکړل، داسې ټوک کړل، داسې زهیر کړل. اخر حضرت عثمان رضی الله عنه د خپل زوی حضرت صائب سره حبشې ته سفر وکړ، هجرت یې وکړ، ولاړ. هلته چې ولاړل باره خبر ورسېدی ول د مکې قریشو بیرته ایمان راوړی دی، راسي مشرکینو ایمان راوړی دی. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله د زوی صائب سره ورسېدی حبشې ته هجرت یې وکړ، دلته خبر شو چې د مکې مشرکینو بیرته ایمان راوړی دی راسي. دی چې بیرته رالی مکې مکرمې ته چې رانږدې سو خبر ورسېدی چې یا مشرکینو د مکې ایمان نه دی راوړی. باره سخته سوه خبره. په دغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه باره یو چاره وکړل او راسه په مکه کې دننه د یو مشرک سره تړون وکړه، خبره ورسره دستخط یا امضا کلاسلیک یې کړه چې ما او تا به کار نه سره لرو، زه درځم مکې ته، ته به په ما کار نه لرې، ته ما ته پناه راکړه. د حضرت عثمان رضی الله عنه غیرت د دې څخه معلومیږي. وایي قرار عباره د ولید بن مغیره بیا ډېر سخت دشمن و د نبی علیه السلام. دغه د زوی د ولید سره
دغه تړون او معاهده وکړله چې زه درځم مکې ته، ته په ما کار نه لرې. هغه هم ځینې قبوله کړل. ویل راسه وراره، زما او ستا تر مابین دغه خبره ده. باره یو څه خبرې سره وکړلې، یو څه قرآن کریم ووایه، صفت یې وکړي، یو څه خبرې سره وکړلې. اخر د ولید خبره ومنله. ول اوس یې دي ما او تا به دا خبره سره وکړو چې زه ستا پناه منم، په مکې کې به ته ماته ځای راکړې، کار به نه رالرې. دی چې کله حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه رالی، خبره سره شروع شوله، امان چې واخیستی. حضرت عثمان رضی الله عنه مکې مکرمې ته چې رالی، نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې واورېدل چې مشرکین ښکنځل ورته کوي، صحابه کرام زهیروي او هغو ته پوچ رد وایي. دغه خبره برده نه سوای برداشتولی چې زه نور د ولید سره په دغه تړون کې پاتې سم. ول دا کله امکان لري چې زما مقتدا، زما پیشوا او د الله نبی ته چې څو ښکنځل کوي، زه د مشرک په تړون کې لا پاتې یم، دا نس کېدلی، تړون ورسره ختموم. کرا الله مشرکین په جوش کې دي، په خروش کې دي، او هغه دبدبه ده، بادشاهي ده، تر اوسه مکه د لاسه نه دور کړې، سلطنت یې دی. په دا وخت کې عثمان بن مظعون بهرحال ورواستوي، ویل ولیده نور زما او ستا تړون ختم دی. ورته ویې ویل څنګه ختم دی؟ ول نور نسم کولی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسیږي، د ده ملګرو ته تکلیف رسیږي، او زه یې ستا سره دا تړون کوم چې پر څنګ و پر بغل دې در سره ناست یم، ستا په کور کې، ستا سره، ستا په ټاټوبي کې، دا امکان نه لري. زما غیرت دا نه برداشتي چې رسول او اصحابو صحابه کرام دې په تکلیف وي او زه دې په امان ګرځم. عجبه ژورې خبرې دي. باره ورته ویله چې نور زما او ستا تړون ختم. ولید ورته ویل چې ای وراره دا کار مه کوه، زما او تا سره تربرونه یو، زموږ په اصطلاح درته وایم سره قریبان کیږو د نیکه د خوا څخه یا د قوم د قبیل د خوا څخه، نو تا ته به شاید که تړون ختم کړي، یو زموږ په مشرکینو کې یا زموږ په قوم کې به یو څوک تکلیف درکړي. باره ده ورته ویل د الله رب العزت سره مې تړون خوښ دی، خو د مشرک سره مې تړون نه دی خوښ، د الله سره. باره ول درځه مسجد حرام یې ور یاد کړي. ولید هم رالی، دی هم رالی. ولید ورته ویل ول دلته خو نو تړون نه در سره ختموم، لکه څنګه چې مې اول وار د ټولو مشرکینو په مخ کې تړون در سره امضا کړی و چې په تا به کار نه لرم، همدغسې به د ټولو په مخ کې تړون سره لغوه کوو، قرارداد به ختموو. درځه. دی مو سره ولاړې. دا ورته معلومېږي چې د مشرکینو د دشمنانو په صف کې یم، مړ به مې کړي، شهید به مې کړي، خو پروا نه لري. د الله سره مې پناه خوښه ده، د الله په قرارداد او تړون کې مې ګزاره خوښه ده، نه دا چې د مشرک د لاس لاندې یم او تړون د هغه سره لاسلیک کړو، امضا کړم. باره دواړه مسجد ته ولاړل. ولید ورته ویل د مغیره زوی ټولو مشرکینو ته یې مخ راواړوي، ول دا عثمانو ما تړون سره وکړي چې زه به کار نه در لرمه، تکلیف به څوک نه درکوي، زما په قوم کې خدای غواړي چې اوس زما تړون ختم کړي. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وفرمیل ول و د ده سره ما تړون کړي و، دی په تړون کې صادق دی، په ما کار نه دی درلودلی، پر خپله وعده باندې وفا یې وکړله، دا یې زه ستایم. اما زما خوښه دا ده چې نور د دغسې مشرکانو په تړون کې پاته نه سم، خوند نه راکوي. د الله سره مې تړون، د الله سره مې جوار و همسایتوب، د مشرک تر همسایتوب خوښ دی. الله اکبر کبیره. کله چې دا خبر ورته وکړله، حضرت عثمان رضی الله عنه د مجلس څخه راولاړ سو. په دې وخت کې یو څه شعرونه لبید وویل. په د مجلس کې یو نفر ناستو، د لبید په نامه باندې شعرونه ویل. بارود د الله د ذات څخه ما سوی هر شی نیستي کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه مخ ورته راواړوي، و دا خبره دې رښتیا وکړه، ټوله مخلوق ختمېږي، د الله ذات پاتېږي. بیا لبید ورته وویله ټوله نعمتونه ختمېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه چې د مظعون زوی دی مخې پر راواړوي، ولیا د جنت نعمتونه باقی پاتې کېږي، ټوله نه ختمېږي. دا خبره سره کول باره ولید چې دته یې پناه ورکړې وه، پر دا نور مشرکونه یې مخ راواړوي. ولګوري پخوا خو ستاسو مجلسونه داسې نه وه، هره خبره چې به وسوله موږ یو د بله سره تسلیمول. د حضرت عثمان بن مظعون خو اوس په موږ کې نه وي پیدا سو، هره خبره چې موږ کوو دی یې راماتېده. دا عجبه کیسه ده. و یو نفر ولاړ سو، حضرت عثمان رضی الله عنه یې باره پر مخ په چپلاخ وواهه. چې پر مخ یې چپلاخ ووهه، باره ولید ورته وویله، ولید چې دته یې پناه ورکړې، ولګوره حضرت عثمانه په قصد دې ځان بې عزته کوي، چې زما تړون دې نه وای ختم کړی، داسې به نه بې عزته کېدلی. دور ته وویله ول د الله په لار کې مې دا یوه سترګه خوښ شول، که د الله په لار کې مې دا بله سترګه هم خوښ شي او دواړې د لاسه ورکړم، لا پروا نه لري، خو ستا تړون نه سم قبلولی. دا خبرې چې سره وکړلې،
باره ولید بیا پسې ورته وویله ولګوره دا زما تړون ډېر قدرمند دی که زما د تړون قدر تا کړی وای نن به ستا قدر سوی وای. حضرت عثمان په جواب کې ورته وویل رضی الله عنه ول د الله سره تړون ستا د تړون ډېر قدرمند دی ما د هغه سره تړون وکړي. په دغه وخت کې باره حضرت عثمان رضی الله عنه یو څه شعرونه ورته وویله. د شعرو خلاصه دا ده ول حضرت عثمان سترګه که د الله په لار کې زخمي سوله یا دي دې د لاسه ورکړي پروا نه لري خو د الله رضا یې ترلاسه کړله. دا یو واقعه ده د مبارک ده. بله واقعه د حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه دا ده چې د ده مبارک ښځه رالل نبی علیه الصلاة والسلام و بیبیګانو ته زموږ او ستاسو منډو ته شکل او صورت یې دغسې نه و ښه خوندور لکه د رسول علیه الصلاة والسلام د بیبیګانو او زموږ او ستاسو د مؤمنانو د منډو. او څیرې جامې م اغوستې وې. باره د رسول علیه الصلاة والسلام بیبیګانو ورته وویله ول ولې دا حالت دی؟ ول عثمان بن مزعون رضی الله عنه دا عادت لري ټوله شپه پر نفلو ولاړ وي او ټوله ورځ یې روژه وي. بیبیګانو نبي علیه الصلاة والسلام ته خبر ورکړي ول د الله رسوله د حضرت عثمان رضی الله عنه ښځه په شکایت راغلی وه چې زما خاوند د ورځې روژه نیسي او د شپې بیا عبادت کوي. نبي علیه الصلاة والسلام راوغوښتي باره حضرت عثمان رضی الله عنه ملامت کړي داسې کار مه کوه. ملامت یې کوي چې ټوله ورځ روژه او ټوله شپه عبادت دا خو د کورنۍ حق لري پر تا. لکه بل حدیث کې چې راځي قدرمنو ان لنفسک علیک حقا ستا د ځان پر تا حق دی ستا د کورنۍ پر تا حق دی ستا د کوروالا پر تا حق دی ستا د ټوله کورنۍ او د کورنۍ د اعضاو د غړو پر تا حق دی. خیال به یې ساتې وخت ورکوې ورسره کښېنې به چای به څښې ډوډۍ به ورسره خورې مشکل به یې اورې مشکل به یې ورخلاصوې. باره نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل ای عثمانه ستا لپاره به زما تګلاره نه وي ښه چې زما تګلاره عملي کېدو. ورته ویل هو الله رب العزت چې ما درته قربان کړي بیخي ښه خبره ده زه به دغسې کوم. باره نو بیا د شپې عبادت کم کړي د ورځې روژې کمې کړلې. بل وخت نو دا ښځه چې رالل همیشه خوشبویي لګولې و عطر لګولې و همیشه جامې اغوستې وه. نبي علیه الصلاة والسلام ځینې خوشحاله سو. او د ده مبارک زهد او تقوا هم ډېره عجیبه تقوا وه. خو چې کله دی مبارک وفات سو په بدر غزا کې شرکت وکړي نبی علیه الصلاة والسلام رالی دی مبارک ته چې وصل ورکړي وو نبی علیه الصلاة والسلام رالی پر مخ یې مچ کړي. حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه مچ یې کړي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام په داسې حال کې ولیدی چې حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه یې مچ کړي او هغه وفات شوی. دلته علما فرمایي وایي مړی پر مخ مچولی سي پر ژر یې مچولی سي پر تندي یې مچولی سي پر سر یې مچولی سي. ځینې کسان وایي مړی څه کوي چې مچوي ولې څه کوو. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه مچ کړي. تقبیل المیت د مړي مچېدل پروا نه لري د مړي مچېدل. الله اکبر کبیره. په یو روایت کې راځي وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې رالی دی مبارک وفات و نبی علیه الصلاة والسلام داسې ښکته سو ورباندې پرېوتی او بیا یې مچوي. باره دا خبر ورته وکړل ای عثمانه الله دې پر تا رحم وکړي. رحمك الله یا عثمان ما اصبت من الدنيا ولا اصابت منك. نه تا دنیا د لاسه کړله نه دنیا ته د لاسه کړلې. یعنې د دنیا څخه داسې بې پروا وي. دا خو نو هر شاګرد چې پر استاز هر مورید چې پر خپل شیخ هر زوی چې پر پلار ګران سي نو خامخا ناز ورسره کوي. هر صحابي پر رسول ګران خو حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه بې جلا ناز. او د مرګ وروسته هم د حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه ثواب وو. یو روایت کې راځي حضرت ام العلا رضی الله عنها فرمایي وایي چې کله حضرت عثمان بن مزعون وفات سو نو زه چې بدس ولمه باره مې خوب ولیدی چې والده د حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه لپاره روانه ده اوبه پکښې بهیږي. خوب چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ووایه ولده مبارک راته وویل چې د دې خوب تعبیر دا دی چې د ده مبارک عمل اوس هم ثواب لري د ده د عمل ثواب اوس هم ده ته رسېږي. او زموږ علما فرمایي وایي ځینې اولیاء او ځینو علما او ځینو شهدا او ځینو ښو انسانانو ته د مرګ وروسته هم الله رب العزت د عمل ثواب ورکوي. هغه څه شي دی فرضاً ته وفات شولې ښه عالم دې در شا پاتې شو د عمل ثواب تا ته دی. صدقه جاریه دې وکړله بله دې وکړه بله دې وکړه بله دې وکړه. ډېرې خبرې دي.
نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت عثمان رضی الله عنه لپاره شاهدی ادا کړي. څنګه شاهدی ادا کړي؟ حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله وفات سو د ښځې وویل یا رسول الله فارسک و صاحبک. حضرت عثمان بن مزعون خو ستا هغه کس و چې ستا سره جنګونه کوله، یعنی په غزاو کې شرکت کوي، پر آس ورسپورو او ستا انډیوال دی، او دی هغه څوک دی ستا په ملګرو کې د ښو ملګرو څخه حسابل کېدی. نو روایت کې راځي وایي کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام زوی حضرت ابراهیم وفات سو، ځینې روایتو کې راځي وایي چې کله رقیه د نبی علیه الصلاة والسلام لور وفات سو، ځینې روایتو کې راځي وایي چې کله حضرت زینب د نبی علیه الصلاة والسلام لور وفات سول. باره نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویله یا خپلې لور ته چې وفات سول یا خپل زوی ته الحق بسلفنا الخیر یا الحقی بسلفنا الخیر، ولاړ سه زموږ د هغه ملګري سره یو ځای سه چې په خیر سره تیر سوی و، په خیرمن سړی و، یعنی عثمان بن مزعون سره ولاړه سه، هلته یې روح یو سره یو ځای سه. او یو روایت کې راځي وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه وفات سو، نبی علیه الصلاة والسلام امر وکړي چې دی باید کفن سي او قبر یې وکښل سي. چې کله په قبر کې کښېښودل سو ښځه یې راغله، ول هنیئا لک ای عثمانه، خاوند ته یې ویل تا ته دې مبارک وي، ابا الصائب، ای د صائب لاره تا ته دې جنت مبارک. نبی علیه الصلاة والسلام ته درد ورولي وما علمک بذلک، ای ښځې د عثمان ښځې رضی الله عنه تا ته دې څه معلومات شته چې ته د جنت زیری ورکوې؟ باره دې ورته ویله قالت کان یا رسول الله یصوم النهار و یصلی الليل، زه خو د پر ده باندې شاهده یم چې د ورځې روژه نیول او د شپې عبادت کوي، ځکه مې اوس په قبر کې ورته ویل جنت کې مبارک. اجازه مبارک چې کله قبر ته آخري ځل موږ ورښکته کوي همدغه وینا ما ورته وکړله چې ځه الله دې مل څه جنت کې مبارک څه. ولې نن مې هم حدیث کې د بخاري شریف شاګردانو ته دا ویل د دغه حدیث څخه دا شان زده کېږي او دا شان اجازه مبارک په ژوند کې کړې وه. اجازه مبارک عجب انسان الله پیدا کړی دا چې تاسو د حدیثو درس ته کښېنستلی نو ما به درته واضح کولی او تا به هغه شی وختي لا په اجازه مبارک کې لیدلی و، وختي لا تا به نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته څه درد ورلی، مخ مبارک د درد اثار معلوم سوله. قال وی فرمایل بحسبک، نور دا خبره مه کوه، لو قلت کاشکې چې دا خبره کړې وای کان یحب الله ورسوله، عثمان داسې یو څوک چې د الله او د رسول سره محبت درلود، دا خبره دې نه وای کړې او دې خبرې پر ځای چې جنت دې مبارک سه دا خبره دې کړې وای. یعنی الله او رسول د حضرت عثمان څخه دواړه د ده څخه راضي وو. الله دې زموږ څخه راضي سي او د الله رسول دې هم زموږ څخه راضي سي، الله دې توفیق راکړي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه په باره کې اخرنۍ خبرې کومه. دی مبارک غښتلی و او مبارک صحابي و. روایتو کې راځي وایي ډېر عبادت یې کوي. د مکې مکرمې څخه وروسته بیا هجرت یې راوکړي مدینې منورې ته راغلی. د هجرت پر دوم کال د بدر په غزا کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره شرکت وکړي او په عبادت کې ډېر خوارق شل، ځان یې ستړي کوي، پښې به یې وچېدلې، ملا به یې وچېدله، ځان چې بیا څونه ستړي کوي غوندې ستړي کوي په عبادت کې. د ورځې روژه نیول، د شپې به یې ځان ستړي کوي، تهجد به یې کوي، نفلونه به یې کول، او هغه شیان چې پر نفس به یې بد تاثیر کوي د خوند شیان به شهوات به د هغو څخه یې ځان ساتي. او ان تر دې چې د عبادت دونه شوقي و چې د ښځې څخه هم باره جلا سو. یو ځل د نبي علیه الصلاة والسلام څخه اجازه وغوښتل، ای د الله رسوله اجازه راکړه چې ځان نامرده کړم، یعنی هغه قوت چې په ما کې ستا د مردانګۍ هغه د ځانه ایسته کړم. نبی علیه الصلاة والسلام منع وکړه، ولیا داسې به نه کوې. دلته علما فرمایي وایي انسانان باید واده وکړي او داسې ګولي او داسې دوا استعمال نه کړي چې د انسان څخه مردانه طاقت ولاړ شي، ځکه زموږ د پښتنو په اصطلاح دغسې حالت ته بیا د مردانګۍ ختموالی یا خسیتوب ویل کېږي. انسان څه مردانګي چې ولاړ شي. د چې کله اجازه وغوښتل د عبادت ډېر شوقي و، د الله رسوله نور نه غواړم چې دا د مردانګۍ طاقت د ځان څخه وباسم، د الله رسول منع کړي، ولیا دا کار به نه کوې. او عجیبه خبره وه، حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه پر ځان باندې شراب حرام کړه، هغه وخت حرام سوي نه وه. عجیبه د عقل خبره یې کړې ده، نن یې داسې خوند راکوي ډېر خبرې چې د مبارک کړې وه حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه.
ول پر ځان شراب حرام کړل، شراب نه نو حرام سوي، او بیا ویل چې لا اشرب شرابا يذهب عقلي، هغه شراب نه چشم چې زما عقل د منځ وړي، او بل ويضحك بي من هو ادنى مني، او پر ما باندې هغه څوک خندي چې تر ما په رتبه کې ټیټ وي. عجیبه د هوښیارۍ خبره ده. شراب عاقل انسانان شراب وڅښي، د څخه په رتبه او مرتبه کې ټیټ وي، هغه پر خاندي. داسې نشه باید انسان ونه کې، پلار یې ونه کې چې زوی بیا پر خاندي. دا د حضرت عثمان مبارک سنت طریقه ده، مبارک عادت. ولدا خوند نه راکوي چې شراب وڅښمه او عقل مې راڅخه بوځي او داسې نشه وکړمه چې د هغه نشې په خاطر باندې تر ما په رتبه او په کمال او په هر څه کې ټیټ او کمزوري انسان بیا پر ما باندې د هغه نشې په خاطر وخاندي. الله اکبر کبیره. اول انسانو چې په مدینه منوره کې، اول صحابي چې په مدینه منوره کې وفات شو، اول صحابي وو چې د مهاجرینو څخه د مکې مکرمې څخه هجرت راوکړ او مدینه منوره کې وفات شو، اول صحابي وو چې په جنت البقیع د مدینه منورې په هغه حجره او قبرستان کې شخص وو چې جنت باقیه زموږ او ستاسو خلک ورته وایي اصلا جنت البقیع دی. لزر صحابه کرام او تابعین پکې شخص. یو هم هغه حضرت عثمان رضی الله عنه دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام په خلفاو کې راځي، خلفای راشدین او امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه دی، هغه متشخص. حضرت فاطمه رضی الله عنها ملتشخه ده. نور هغه اوسه صحابه کرام چې ځینې وای او یا په خپل په شهادت ورسېدل، ځینې وای اوسه په شهادت ورسېدل، هم هغه جنت البقیع کې د مدینه منورې روضیه ته چې داسې ودرېږي ورسته طرف ته، او که د روضیې مخامخ ودرېږي قبله ته بیا په چپه طرف کې راځي. دلته لویه هدیره ده. په دغه هدیره کې اولنی کس دی حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه چې شخص او مبارک دی هغه انسانانو ته وي، بشارت و زیر دی هغه انسانانو ته وي چې د صحابه کرامو څنګ ته شخص، د تابعینو څنګ ته شخص. ځکه نو اخرنی حدیث قدرمنو وایمه، لکه څنګه چې الله رب العزت په قران کریم کې فرمایي چې الله د صحابه څخه راضي او صحابه د الله څخه راضي. دا دغه څه کسان و. مسلم شریف یو حدیث را نقل کړی دی د حضرت ابو برده، هغه د خپل پلار څخه روایت کوي، او مسلم شریف بل ځای روایت کوي وای نبی علیه الصلاة والسلام ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته ویله څه شی ورته ویل؟ النجوم امنه للسماء، ستوري د اسمان لپاره د امن اسباب. کستوري استکه اسمان خړ پړسي، وې د سما انشقت، چې کله اسمان د قیامت ته نږدې وچی وي هغه وخت چې وي چې ستوري ځینستکه، او ستوري بیا د اسمان لپاره شایست ده کدي شیطان ورپورته کیږي، خبري اوري، بیا راځي د جادوګرانو د نجومګرانو په وژو کې خبري ورچي. ځینې انسانان بار ګمان پر ځینو خلکو وای دا په غیب خبر دي، اصلا هغه شیطانی خبري. دا ستوري کې کمال لري چې په شیطان په الله رب العزت را خطا کی شیطانان په وای. نو ستوري د اسمان لپاره شایست. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما يوعد یا ما توعد. کله چې ستوري د اسمان څخه ایستکه، د اسمان سره به هغه څه وسیله لکه څنګه چې وعده شوی ده. اسمان بیرونه کیږي، اسمان چوي، اسمان ټوټه ټوټه کیږي، ذره ذره کیږي. بیا رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي وانا امنه لاصحابي، او زه بیا د خپل انډیوالان لپاره د زینت او د ښکلا سبب یم. فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، چې کله زه ولاړم زما صحابه کرامو ته به داسې شان راسي چې د دوی سره وعده شوې ده. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام ولاړی، حضرت عثمان رضی الله عنه د عفان زوی رضی الله عنه په قتل ورسېدی، خوارج پیدا شول. دا وخت څخه د وهابیت فتنه پیدا شول، نور شان هم راغله، جنگونه وسول، فتنې راغلې، پلان وسول. یو روایت کې راځي وای د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه چې به کله یو ځای ته ولاړل، دروازه چې به د یو ځای وروټکول، هغه به پوښتنه وکړله د هرې قلا دروازه چې به وروټکول، ورپتاس کې داسې یو څوک شته چې د رسول انډیوالي یې کړي صحابي ولوه، بالا به نور کار نه په دروازه به دروازه ورخلاصه شوه. بل روایت کې راځي ولکله چې به د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه او تابعین یا د صحابه ورسته تابعین یو ځای ته ولاړل، دروازه به ورټکول، ورپتاس کې داسې یو څوک شته چې د رسول صحابي لیدلی ولوه په مشکل ستا دروازه به خلاصه کړل. چونو چرا به نه وای چې کله د تابعین او تابعین دور ختم سو، بارنو اعتماد هم پورته سو، باور هم پورته سو. د زمانه په خلکو کې فتنې راغلې، درواغ عام سول، عدالت ختم سو او خطا استل عام سول،
او د الله رب العزت د دین سره جفا عامه سوله، قتلونه زیات سوله، رشوتونه زیات سول، پلان سول. نو رسول علیه الصلاة والسلام فرمایل چې زه د خپل اصحابو لپاره د زیب او زینت او د ښکلا سبب یم. کله چې زه ولاړسم صحابه ته هغه څه راځي چې دوی سره وعده سوې ده. ما درته وویل چې خوارج پیدا سول، حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه قتل سو، ووژل سو او پلان سول. او بیا وروسته رسول علیه السلام فرمایي و اصحابي امنه، دا خبره درته کوم په دې حدیث کې. او زما اصحاب بیا امنه لامتی، زما د امت لپاره زیب او زینت اسباب. فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون، چې کله زما صحابه ولاړل زما امت ته به هغه څه راسي چې زما د امت سره وعده سوې ده. ما درته ویل فتنې عامې سولې، په خلکو کې خیانت عام سو. امام ابو حنیفه صاحب په خپل زمانه کې د شهیدانو شهیدي قبلوله. ولې قبلول؟ نورې پوښتنه نه پسې کول چې دا دروغ وایي که رښتیا. ولې؟ خو زمانه د صدق او د رښتیا وه. چې کله د ده مبارک زمانه ختم سوله، وروسته زمانه راغلل، امام ابو یوسف صاحب، امام محمد صاحب وویل چې یا شهیدانو تلاش وکړئ چې دا رښتیا هم صادقین دي که کاذبین دي، دروغ وایي که رښتیا وایي. ولې؟ د زمانې په خلکو کې فساد راغلی. دا فساد راتلی زما او ستا تر زمانې راغلی. او زما او ستا په زمانه کې د فتنو دور څونه فتنې دي؟ د ښځو، د مال او د جاه، د دبدبې، د قوم، د افرادو، د عزت، د نورو شان څونه فتنې دي. داسې رااوري لکه د باران څاڅکي. کمالدار انسان هوښیار هغه دی چې د فتنو څخه یې ځان ګوښه کړي. ځکه نو دغه صحابه و چې الله په قرآن کې ځین نازل سو او رسول فرمایل چې ستوري د اسمان لپاره زیب، زه د صحابه لپاره زیب، او صحابه به زما د امت لپاره ښکلا او زیب. چې کله صحابه ولاړل د امتیان د رسول علیه الصلاة والسلام په بېلابېلو فتنو او مشکلاتو امتحان واخته سول. الله دې موږ ته پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه کمالات او استعداد او ښه خویونه په موږ کې راولي. الله دې تاسو او موږ ته هوسا ژوند راکړي. صحابه دې د دې لپاره قدرمنو چې یو څه ځینې زده کړو. الله دې موږ ته ژوند راکړي چې څو نور صحابه کرام هم وپېژنو لږ تر لږه. دا زما سره دلیل چې مفتیان کېږي سږ کال هر کال شاګردانو ته زه وایم چې ستاسو ته که زه په دا یوه کال کې د حنفي مذهب کتابونه در وپېژنم لا دا غټه خبره ده. نو قدرمنو کاره چې هسې هم به نور څه نه وي، مازې د یو مبارک صحابي نوم زده کړي لا ډېر د کمال خبره ده، ډېر د کمال. هغه نور حالات خلاصه کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسوله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب العزت هغه کمالات چې تا خپل خاصو بندگانو ته ورکړي موږ موجوده حاضرینو ناستو کسانو ته یې راکړه. خدای پاک ته هغه ذات چې پر هر چا باندې رحمېږي، خدای پاک زموږ تنګي پر راحت باندې راواړی. رب العزت ته پټ مشکلات مراحل کې او د دې شاګردانو د اعاشي او د اباطي او د سهار او د ماښام د خورد و نوش اسباب رب العزت ته برابر کړه. خدای پاک کومې دعاوې ختمونه چې سوي دي نن رب العزت د ټولو مړو په باره کې قبول کړه. خدای پاک ثوابونه زموږ د ناستو حاضرینو کسانو په ټولو مړو ته وبخښه، ور ویې رسوه. رب العزت هغه کسان چې وفات سول، شهیدان سول، رب العزت ټولو ته معافي وکړه. خدای پاک حاضرین کسان مشران او کشران راغلي دي په خپل خاص رحمت یې ونازوه، جنت الفردوس ورکړه، په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورنصیب کړه. خدای په خاصو بندگانو کې شمار کړه. رب العزت د شهداو، د غازیانو، د مجاهدینو، د اولیاو، د عابدینو، د ذاکرینو دعاوې زموږ د ناستو کسانو او د دې جامعې نعمانیې نقشبندي اسلامیې د استادانو شاګردانو په باره کې قبول کړه. خدای پاک هغه ځای دی چې ستا د عبادت ځای دی. رب العزت هغه دعاوې چې موږ کړې دي تی قبول کړه. خدای پاک افغانستان کې افغانانو ته امن ورکړه. رب العزت دا خواست چې موږ د دې خلکو څخه وکړي بنا بر طمع نه دی چې موږ د دې څخه طمع کوو. خدای پاک د خیر په کار کې د دې اشتراک واړو او د یو لاس څخه ټک نه کېږي. رب العزت په دې خبره باندې موږ مه مأخوذه کوه. خدای پاک د تمې څخه مو ساته، د دین ترقي او ارتقا او د دین پرمختګ ته موږ ته رانصیب کړه، په عباداتو کې، په دعاو کې، په صالحو اعمالو او افعالو کې. خدای پاک هر څوک چې زموږ سره هر وخت په دې جامع مسجد کې او په دې جامع مدرسه اسلامیه کې
هر څنګه ونډه اخلي مخکې اخستې د خدای پاکه تور څخه راضي سه. رب العزت ورک انسانان مو را پیدا که، اله العالمین رب العالمین ستړي مو را هوسا که. د اوس وخت افغانستان حاکمانو سلاطینو ته پر ښه لارې روان که، فکرونه او ارادې بلې خواته مه اړوه. خدای پاکه په زړو کې هغه خبر ور واچوه چې ته د خپلو صالحو بندګانو په زړو کې ورچې. خدای پاکه زموږ استادانو ته مغفرت وکړه، شاګردانو او رفیقانو ته مغفرت وکړه، مور او پلار ته مغفرت وکړه، د کورنۍ هر فرد ته مو هدایت وکړه. رب العزت زموږ د راغلو ناستو کسانو بچانو ته، لونو او زامنانو ته، بیبیګانو ورندارګانو خوندو ته او خپلو خانمانو ته، زموږ د کور هغه استوګنې ښځې چې زموږ عزت او ابرو په دې خوندې د رب العزت ته ټولو ته هدایت وکړه. رب العزت د دې محل هر کور، د هر کور هر فرد، نارینه او ښځینه ته هدایت وکړه. د نورو محلو د نورو ځایو څخه رالل، موټرانو کې راله، پر موټرسایکلانو راله، پر بسکلانو راله، پیاده رالل، یو چا راورسوله، خپله رالل. رب العزت ټولو ته په دنیا او آخرت کې عوضونه ورکه، اجرونه ورکه. خدای پاکه دغه دعاوې چې موږ وکړې مخکې مو کړي دي بیا یې کوو، زموږ او د دوی په حق کې قبولې کړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على